السلام علیکم دوستانو، تاسو نه یو ولاګ کې به هم خراغلاست وایم او هیله ده چې ټول بخیر یاست او د ژوند چارې به مو هم په خیر روان وي. مونږ هم الحمدلله ټول ښه یو. دا چې د کرسمس سیزن دی نو رخصتیانې هم ډېرې دي او مونږ هم موقع نه استفاده وکړله او وړوکې میلمستیاګانې مو ترتیب کړلې چې زموږ خپل کورنۍ دپاره وي. نو دا ځل مې مشرې خور میلمستیا کړې وه، نو راځئ چې تاسو هم ځان سره بوځم. تقریبا 3 بجې مو ځان تیار کړلو او حرکت مو وکړو د هغې کور په لور. ما ورته یو دانه بلوبېري چیز کیک جوړ کړی و، هغه مې ځان سره واخیستلو او لاړو. هلته چې ورسېدلو نو موږ یې اول میلمانه وو، دا نور لار راغلي نه وو او مور خو مې همسایه ده، یعنې بیخي ډېر سره نږدې اوسېږي. خور مې خپل تیاریانې تقریبا مکمل کړې وې، لکه ظرفونه تیار اماده کړي وو، میوه یې جوړه کړې وه، مستې چکني دا ټولې تیار لوښو کې اچولې وو. په دا ورځ هوا هم ډېره ښایسته وه، البته دا د دسمبر میاشت دی او نورمال په دې وخت کې واوره پرته وي، ولې سږکال هوا تر اوسه هم ډېره یخه نه ده. ورو بیا باقي میلمانه هم راغلل، نو موږ هم ورسره لاسونه بډ وهل او ډوډۍ تیارولو کې مو ورسره مرسته وکړه تر څو هر څه لاس په لاس کو زر تیار شي. نو اول مو ورسره دا منتو جوړ کړلو چې ما ورندارې مې ورته دا جوړ کړلو چې یو مو مستې په لوښي کې اچول او بل مو زر منتو پرې کېښودل. بیا مو په سر ورته دوباره مستې واچولې او د دالو قورمه او تازه دڼیا چې جوړه کړې وه هغه مو هم په سر ورته واچوله. خپله بیا وریجې په غوریو کې واچولې. وریجې چې دم نه لرې کړه، اول یې خلال او غوښه سر نه لرې کړله، بیا یې وریجې ښه سره ګډ کړلې او بیا یې په غوریو کې واچولې. غوښه یې هم په منځ کې ورته کېښودله. په دې ورځ کې مې خور دمپخ وریجې پخې کړې وې. وریجې چې ټول په غوریو کې واچولې، په سر ورته دوباره خلال واچولو، ورپسې نو باقي هر څه چې پاتې و هغه مو ورسره تیار کړلو. کباب هم تیار مخکې نه په لوښو کې ایښی و. ورپسې مې بیا دسترخوان هوار کړلو. تر څو چې دوی باقي شیان ویستل، ما دسترخوان باندې ظرفونه، ګلاسونه او خواړه ټول کېښودل او دسترخوان مو تیار کړلو. په مینیو کې منتو، دمپخت وریجې، کباب، د پیازه، سلاته، ماشومانو لپاره چپس او داسې نور شیان جوړ کړي وو. او دا هم د دسترخوان ویډیو چې موږ دسترخوان څنګه جوړه کړله او څنګه مو تیار او آماده کړه. ډوډۍ نه بعد مې بیا چای وڅښلو سره د شیرپیرې دغه خواږه ډوډۍ چیز کیک چې ما ورته وړې وه او د خوندورې رسګولې. نو تر ناوخته ناسته وو، کیسې مو هم وکړلې، شپه مو هم هغې کره تېره کړله. په بله ورځ بیا لاړو مور کره مې، لکه څنګه مې چې مخکې وویل چې مور مې او خور مې سره همسایګان دي، نو سهار چای مو هغوی سره وڅښلو. هغوی کره ما یو خوندوره او ډېر اسان د ګازرو حلوا جوړه کړله چې زما د وړوکي ورور ډېر خوښیږي او تېر هفته یې هم راته ویلي چې ورته جوړه کړمه، ولې وخت مې پیدا نه کړلو. نو په دې هفته کې مې ورته جوړه کړله. د دې دپاره مې تقریبا 2 کیلو ګازرې تراشه کړلې. اول مې دستکشې نه وې اغوستې، بیا مې پام شو چې که دستکشې وانه غوندمه نو لاسونه به مې رنګ شي، نو مجبوراً وامې غوستل. ولې زما دستکش سره کار کول اصلا نه خوښېږي، ولې کله مجبوراً اغوندمه یې. ګازرې مې چې ټولې تراشه کړلې، بیا مې یو غټ او ډبل بیخ والا دیګ په منقل کېښودله او د ګازرې مې ټولې پکې واچولې. ګازرې مې چې په دې کې واچولې او همداسې مې بیا ښورولې چې ګازرې نرمې شي. ګازرو تقریبا 40 دقیقې وخت ونیولو چې نرمې شي، ځکه چې دا په ډېر کم اور پخیږي. دا حلوا جوړول لږ حوصلې ته ضرورت لري، ولې خوند یې بیخي ډېر ده. بیا مې پکې کوچ واچول او دیګ مې ښه وښورولو چې کوچ پکې ویلې شي. ورپسې مې بیا بوره هم پکې واچوله او یو څو دقیقو دپاره مې نور هم پخه کړله. بیا مې د خوشبویي دپاره لږ هیل هم پکې واچولو او دوباره مې ښه ورسره ګډ کړه او لږ بادام مې دغسې مایده کړل او دا مې هم پکې واچول. بیا مې لږ نور هم وښورولو او یو څو دقیقو دپاره مې په دم کېښودلو.
ترڅنګ یې ورېندارې مې جوش کړې هګۍ نه دغه ریسیپي جوړ کړ چې اول یې هګۍ جوش کړلې، بیا یې د رومیانو قورمه ورته جوړه کړله او هګۍ منځ نه 2 ځایه کړلې او قورمې باندې کېښودلې. په آخر کې بیا په سر ورته لږ میده شوي پنیر یا د پیزا پنیر واچولو، سر یې ورته بند کړئ او څو دقیقو دپاره یې په دم کېښودلو. بیا د دې ریسیپي هم تیار شو او زما د ګازرو حلوا هم تیاره شوه. دا مې بیا په یو لوښي کې وویستل. په سر مې ورته د له ښایست دپاره لږ نور بادام هم میده کړل او واچول. نو بیا زما دا خوندوره د ګازرو حلوا هم تیاره شوه. نو بیا مو ناشته کولو دپاره دسترخوان هوار کړ او هر څه مو پرې کېښودله او ناشته مو وکړله. دا چې اوس د مکتب رخصتیانې دي نو دا ځل موږ هم مور کره مې لږ ډېر وخت تېر کړلو. نو ورونه مې هم ټول په کور کې وو. په دې ورځو کې مې خپل خویندو ورونو سره ډېر وخت تېر کړ او ساعت مو ډېر تېر شو. او د شپې دپاره مې ورېندارې په دیګ بخار کې د نخودو او د پسه غوښې نه ډېرې خوندورې وریجې پخې کړلې او ترڅنګ یې لږ د چرګ د سینې کباب یې هم جوړ کړلو. دوستانو دې نه بعد زما میلمستیا ده، نو هغې ولاګ ته هم سترګې په لاره اوسئ. یو ډېر خوندور د میلمستیا ولاګ به را روان وي او تاسې ته یو انسپریشن هم کېدلی شي چې څنګه کولی شئ یو وړوکې میلمستیا جوړه کړئ. نو هیله ده چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. په ځان خیال ساتئ، ښه وخت ولرئ. الله پامان.